نو سلیمان علیه السلام جناتو ته امر وکړي هغو یو فرش واچوي 10 میله فرش و د هغه اوږدوالی 10 میله و او دغه فرش د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو څخه جوړ و. بیا سلیمان علیه السلام دې ته امر وکړي چې تاسې زما د محل د دروازې څخه بیا در دغه فرش در پایه پورې تاسې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د حضرت سلیمان علیه السلام او د هدهد قصه کوو چې الله سبحانه وتعالی په سورة النمل کې بیان کړې ده. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی یو ډیره پراخه بادشاهي ورکړې وه او الله سبحانه وتعالی و حضرت سلیمان علیه السلام ته داسې بادشاهي پر مځکه ورکړې وه چې دغه رقم بادشاهي نه الله سبحانه وتعالی در ده مخکې چاته ورکړې وه او نه به یې در ده وروسته چاته ورکړي. سلیمان علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی پر انسانانو، پیرانانو، حیوانانو، مرغانو او وحشانو او حتی پر هواو باندې الله سبحانه وتعالی بادشاهي او سلطنت ورکړی و. حضرت سلیمان علیه السلام یو وخت په سفر روانو، پر لارې باندې د اوبو ضرورت سو. هدهد مرغه به حضرت سلیمان علیه السلام ته د اوبو اندازه ورښووله چې په دغه مځکه کې اوبه کښته دي او په دغه مځکه کې اوبه پورته دي. کله چې سلیمان علیه السلام په یو سفر روانو او هلته د دې خبرې ضرورت پیدا سو چې دلته موږ په کوم ځای کې د اوبو تلاش وکړو، نو حضرت سلیمان علیه السلام په مرغانو کې د هدهد مرغه تلاش او تفتیش شروع کړي او الله سبحانه وتعالی فرمایي وتفقد الطير فقال ما لي ارى الهدهد. سلیمان علیه السلام چې کله د مرغانو تفتیش شروع کړي او بیا یې وویل ما ته څه راپېښه ده چې زه هدهد مرغه نه وینم، ام کان من الغائبین، که دی غیر حاضر دی نه دی راغلی، که چیرې دی راغلی لأعذبنه عذابا شدیدا، زه به دغه هدهد مرغه ته یو ډیر سخت دردناک عذاب ورکم، او لأذبحنه، یا به زه دی حلال کم، او لیأتینی بسلطان مبین، یا به دی ماته یو واضح ښکاره دلیل راوړي، یو عذر به راوړي چې په دغه عذر باندې زه غیر حاضر ولم نه وم موجوده. کله چې هدهد مرغه د څه زمانې بعد رالی او الله سبحانه وتعالی فرمایي فمکث غیر بعید، لږ وخت بعد، لږ زمانه بعد هدهد مرغه د حضرت سلیمان علیه السلام دربار ته د هغه مجلس ته حاضر سو. بیا یې حضرت سلیمان علیه السلام ته وویل ای د الله پیغمبره احط بما لم تحط به، زه په داسې څه باندې خبر یم، زما علم په داسې څه باندې راغلی دی چې په هغه باندې ستا علم نه دی راغلی، ته په هغه نه یې خبر. وجئتک من سبع، زه تا ته راغلی یم د سبا د ښار څخه، بنبأ یقین، په یو رښتیا خبره باندې، ما د سبا د ښار څخه، ما د معرب د ښار څخه تا ته یو خبر راوړی دی، یو رښتونی خبر چې په هغه باندې ته نه یې خبر. د سبا ښار چې د هغه بل نوم د معرب ښار و، دا د یمن د پایتخت صنعا څخه تقریبا د 3 میلو پر فاصله باندې لرې و. هدهد مرغه هلته تللی و او د هغه ځای څخه و حضرت سلیمان علیه السلام ته یو نوی خبر راوړی و. هغه خبر چې شو، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هدهد مرغه حضرت سلیمان علیه السلام ته وویل انی وجدت امرأة، ما هلته د سبا په ښار کې یوه ښځه ولیدل، تملکهم، چې د سبا پر ښار باندې بادشاهي کول، و اوتیت من کل شیء، او الله سبحانه وتعالی دې ته هر نعمت ورکړی و، ولها عرش عظیم، او دې یو ډېر غټ تخت درلودی، پر هغه تخت باندې به دا ناست ول او پر هغه تخت باندې به دې د قوم سبا او د سبا د ښار پر انسانانو بادشاهي کول. اې د الله پیغمبره وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ما دا او د دې قوم په داسې حال کې ولیدل چې دې د الله سبحانه وتعالی د عبادت پر ځای لمر ته سجده کول، دا چې دی الله سبحانه وتعالی ته باید
خپل سرونه پر سجده کښیږدي. دوی د الله د سجدې پر ځای لمر ته سجده کول. یسجدون للشمس من دون الله، دوی سجده کول لمر ته د الله سبحانه وتعالی ما سوا. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان دوی ته د خپل کارونه ډیر ښایسته کړي وه. فصدهم عن السبیل، دوی د حق لارې سره راګرځولي وه. فهم لا يهتدون، دوی پر هدایت نه وه برابر. دوی بت پرستی کول، دوی آتش پرستی کول، دوی د المر او ستورو عبادت کوي. الله يسجدوا لله الذي، دوی سجده نه کول و هغه الله ته یخرج الخبأ في السماوات والارض، چې هغه پټ شان راباسي په اسمانو کې او په مځکو کې. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، او دوی هغه الله ته سجده نه کول کوم الله چې د انسانانو په پټو حالاتو هم خبر دی او د انسانانو په ښکاره حالاتو هم خبر دی. انسانان چې کم پټ کارونه کوي، کم څه پټوي، په هغه باندې هم الله خبر دی. او انسانان چې کم کارونه ښکاره کوي، په هغه باندې هم الله خبر دی. دوی د دغه الله عبادت نه کوي. الله لا اله الا هو، هغه الله چې د هغه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نسته. وهو رب العرش العظیم، او هغه د یو عظیم عرش او د یو عظیم تخت پروردگار دی. دوی د هغه الله عبادت نه کاوه. کوم الله؟ هغه الله. الله لا اله الا هو، چې د هغه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نسته. رب العرش العظیم، او هغه د یو ډیر پراخ او عظیم عرش او تخت خاوند دی. سلیمان علیه السلام هدهد ته وویل چې ای هدهده، سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، موږ به وګورو چې دغه خبر چې تا راوړی دی دا رښتیا دی او که ته درواغ وایه. نو ته دا رقم وکړه ای مرغه هدهده، اذهب بکتابي هذا، ته دا زما خط یوسه، فالقه الیهم، ته دا خط دوی ته ور وغورځوه، ثم تول عنهم، بیا د دوی څه لږ شاته ودرېږه، دوی ته وګوره دوی څه وایي. فانظر، ته هلته انتظار ورته وکړه، ته دوی ته وګوره ماذا یرجعون، دوی د دې خط په مقابل کې څه فیصله کوي او دوی د دې خط په جواب کې څه وایي. کله چې سلیمان علیه السلام هدهد مرغه ته خط ورکړي او هدهد مرغه دا خط یوړي او د ملکه بلقیس په غیږ کې ور وغورځوي. کله چې هغې خط خلاص کړي او ویې کتئ او په هغه کې د سلیمان علیه السلام د طرفه یو خط و، نو ملکه بلقیس خپل د بادشاهي ټول وزیران او د خپل مملکت ټول مشران راوغوښتل. بیا د هغو سره مشوره وکړه او هغو ته یې وویل قالت یا ایها الملأ، دی ورته وویل ای زما وزیرانو، ای سردارانو، ای مشرانو، انی القی الی کتاب کریم، بې له شکه ما ته راستول سوی دی، ما ته راغورځول سوی دی یو ډیر عزتمن او قدردانه خط. هغه خط دا دی انه من سلیمان، دغه خط ماته د سلیمان پیغمبر سلیمان بادشاه د طرفه راغلی دی. وانه بسم الله الرحمن الرحیم، او په دې خط کې دا لیکلی دی چې شروع کوم په نامه د الله چې هغه پر ټولو مهربانه دی او هغه ډیر مهربانه دی. او په دې خط کې دا لیکلی دی سلیمان پیغمبر موږ ته دا لیکلی دی چې الله تعالی علی، تاسې پر ما باندې لوی مه کوئ، زما په مقابل کې تاسې سرکشي مه کوئ. واتونی مسلمین، تاسې ما ته ټول د ایمان او اسلام په حالت کې راسئ او تاسې ما ته ټول د تسلیم په حالت کې راسئ. ټول ما ته په داسې حال کې راسئ چې تاسې مسلمانان یاست او تاسې ما ته تسلیم یاست. ملکه بلقیس چې کله دا خط دوی ته ووایه، بیا دوی ته وویل یا ایها الملأ، ای سردارانو، افتونی فی امری، تی ما ته زما په دغه خط کې او زما په دغه کار کې ما ته رایه راکئ، ما ته مشوره راکئ. ما كنت قاطعة امرا، زه در هغه وخته پورې د یوه کار قطعي فیصله نه کوم حتی تشهدون، تر څو چې تاسې سره مشوره ونه کړم او تاسې ما ته خپله رایه رانه کړي. چې ستاسې رایه نه وي، ستاسې په هغه کې حاضري نه وي او ستاسې په هغه کې نظر نه وي، زه د یوې خبرې فیصله نه کوم. وزیرانو ورته وویل، سردارانو ورته وویل، د دې د قوم مشرانو ورته وویل ای ملکه بلقیسه، نحن اولو قوة، موږ خو خاوندان یو د قوت، و اولو بأس شدید، او موږ د ډېر سخت زور خاوندان یو. والامر الیک،
نور خبره ستا په لاس کې ده، فانظري ته وګوره ماذا تأمرین، ته کومه فیصله کوې. موږ خو قوت لرو، طاقت لرو، د زور خاوندان یو، زموږ سره لښکرې را سره دي، موږ خو هر څه ته تیار یو، خو نور فیصله ستا په لاس کې ده، ته کوم رایه او کوم نظر لري. قالت دی ورته وویل، دا ډېره هوښیاره او عاقله ښځه وه، دې په جواب کې ورته وویل ان الملوک اذا دخلوا قریة، زما وزیرانو بادشاهان چې کله پر یو کلي باندې پر یو ښار باندې حمله وکړي، افسدوها هغه ښار ټول خراب کړي، وجعلوا اعزة اهلها اذله او د هغه ښار قدرمن خلک ذلیله کړي، وکذلک یفعلون دغه خلک هم دغه رقم کوي. دې خلکو که پر موږ حمله وکړله نو زموږ ښار به را خراب کړي، زموږ قدردان خلک به را بې قدره کړي، را بې عزته به یې کړي. زه بل کار کوم، زه د دې خلکو سره جنګ نه کوم. و انی مرسلة الیهم، زه استوم و دوی ته بهدیة یوه تحفه، زه دته یو تحفه ور استوم. فناظرة، زه ګورم بما یرجع المرسلون، چې دغه خلک چې ما دې ته تحفه په لاس ورکړې ده، دغه وفد چې زه دې ته ور استوم او دې ته تحفې ور استوم، زه ګورم چې دوی د هغه خوا کومه خبره راوړي. که دغه سلیمان پیغمبر زما تحفه قبوله کړه نو د دې دا معنا ده چې دا بادشاه دی، دا یو د عام انسان دی، د عامو بادشاهانو سره یو بادشاه دی، د دې مقابله کېدلی سي. او که چیرې د تحفه نه کړه قبوله، د دې دا معنا چې دا د الله پیغمبر دی، دا د الله رسول دی، د دې مقابله موږ نسو کولی. مفسرونو لیکلي دي، په روایاتو کې راغلي دي چې بیا ملکه بلقیس و دغه وفد ده چې سلیمان علیه السلام ته یې ور استاوه، دې ته دې تحفې په لاس ورکړلې. هغه تحفې څه شوې؟ روایاتو کې راځي چې یو څو دانې د سرو زرو خښتې ولې، یو څه قیامتي جواهرات و، 100 غلامان نارینه و او 100 دانې منځانې وې. و غلامانو نارینهو ته یې د زنانو جامې ور واغوستلې او هغه منځو ته یې د نارینهو جامې ور واغوستلې. کله چې سلیمان علیه السلام خبر سو چې د ملکه بلقیس ماته یو وفد را روان دی او هغو تحفې راخیستې دي او په هغه تحفو کې دغه شیان دي چې یو څو د سرو زرو خښتې دي او 100 غلامان نارینه دي او 100 دانې منځانې دي او هغو نارینهو د ښځو کالي اغوستې دي او ښځو یې د نارینهو کالي اغوستې دي او د دې څه علاوه یو څه قیامتي جواهرات دي، قیامتي غمیان دي. او د دې څه علاوه په دغه تحفه کې د ملکه بلقیس د طرفه یو خط و چې په هغه خط کې ملکه بلقیس د حضرت سلیمان علیه السلام څخه مختلفې پوښتنې کړې وې. کله چې ملکه بلقیس دغه وفد را روان کړي او سلیمان علیه السلام خبر سو، نو حضرت سلیمان علیه السلام و جناتو ته امر وکړي چې تاسې زما د دې محل د دروازې څخه نیولې بیا در 10 میله پورې تاسې یو فرش واچوئ، تاسې یو فرش جوړ کړئ د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو. جناتو همدغه کار وکړي، د سلیمان علیه السلام د محله څخه در 10 میله فاصلې پورې دی یو فرش د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو واچوئ. دا کار سلیمان علیه السلام ځکه وکړي چې دا کم وفد را روان دی هغو ته دا ورښکاره کړي چې الله سبحانه وتعالی چې کم نعمتونه موږ ته راکړي دي هغه ستاسې د نعمتو ډېر زیات دي او ستاسې دغه تحفو ته موږ ضرورت نه لرو. نو سلیمان علیه السلام جناتو ته امر وکړي هغو یو فرش واچوئ، 10 میله فرش و، د هغه اوږدوالی 10 میله و او دغه فرش د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو څخه جوړ و. بیا سلیمان علیه السلام دې ته امر وکړي چې تاسې زما د محل د دروازې څخه بیا در دغه فرش در پایه پورې تاسې یوه طرف او بل طرف ته رنګارنګ حیوانان، رنګارنګ وحشي حیوانان، رنګارنګ مرغان ودروئ او هغه حیوانان او مرغان دي بیا د ډېره ماپ مرداري او بولې هم پر دغه سرو زرو او سپینو زرو پر خښتو کوي چې دغه وفد چې را روان دی دا زموږ د دغه څه متاثره سي چې الله سبحانه وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته هر څه ورکړي دي. بیا حضرت سلیمان علیه السلام خپل محل هم ډېر ښایسته کړي. امر یې وکړي د حضرت سلیمان علیه السلام د تخت راسته طرف ته 4 زره د سرو زرو چوکیانې کښېښول سولې د علماو دپاره
او د حضرت سلیمان علیه السلام د تخت چپه طرف ته 4,000 کرسیانې کښېښول سولې د وزیرانو او سردارانو دپاره او د دغه مرغانو او د دغه وحشي حیوانانو چې دا کم لینونه ولاړ وه د دې څه مخکې اول د انسانانو لین ولاړ و، بیا د هغه وروسته د پیرانانو لین ولاړ و، بیا د هغه وروسته دغه رقم مرغان ولاړ وه، وحشي حیوانان ولاړ ول او رنګارنګ د الله سبحانه وتعالی عجیب الخلقت حیوانان و چې در اوسه انسانانو نه ولیدلي. دا ټول سلیمان علیه السلام د خپل محل چې کومه دروازه وه د هغه دروازې په لار کې یې ودرول. کله چې دوی سلیمان علیه السلام ته راله او دوی د دې شمېلې میله فاصلې څه لرې د سرو زرو فرش ولیدی چې هغه د سرو زرو او سپینو زرو د خښتو څخه جوړ دی. نو روایاتو کې راځي چې کم هغه یو څو دانې د سرو زرو خښتې چې دوی راوړې وې هغه یې هلته وغورځولې او بیا چې څومره دوی به مخته راتلل دوی به لیدله چې د حیوانانو رنګارنګ حیوانان ولاړ دي، رنګارنګ مرغان ولاړ دي او عجیب الخلقت حیوانان ولاړ دي. او بیا چې به مخته راله بیا د پیرانانو صفونه ولیدل. کله چې نور مخته راله بیا یې د انسانانو صفونه ولیدل. نو دوی ډېر متاثره سوه. خو کله چې د سلیمان علیه السلام محل ته وردننه سول او د حضرت سلیمان علیه السلام محل یې ولیدی او هلته دننه ورله چې حضرت سلیمان علیه السلام ډېر په عزت باندې ډېر په اکرام باندې د دې استقبال وکړي او دې ته ډېر په خندانه مخ او خندانه تندي باندې مخامخ سو او د دې سره یې ډېر په عزت او اکرام باندې ګزاره وکړه. نو دې ډېر متاثره سوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله دې سلیمان علیه السلام ته هغه تحفې ورکړلې فلما جاء سلیمان کله چې دې سلیمان علیه السلام ته راله فلما جاء سلیمان کله چې دوی سلیمان علیه السلام ته ورسېدل او هغه تحفې یې ورښکاره کړلې قال هغه ورته وویل اتمدونني بمال تاسې ما خطاباسي په یو مال باندې فما آتاني الله خیر مما آتاکم کم مال چې الله سبحانه وتعالی ما ته راکړی دی هغه ستاسې در دغه مال ډېر بهتر دی. بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسې یاست چې په خپلو تحفو باندې خوشحاله یاست. ستاسې دغه تحفو ته زه ضرورت نه لرم. ارجع الیهم تی دغه تحفې واپس دې ته وروړئ فلنأتینهم بجنود موږ به خامخا ستاسې ښار ته و سبا ښار ته د معارف ښار ته په داسې حال کې درسو چې زموږ سره به دا رقم فوجان را سره وي. فلنأتینهم بجنود موږ به داسې حال کې ستاسې ښار ته درسو په داسې لښکرو باندې لا قبل لهم بها چې دوی به د هغه هېڅ مخه نسي نیولی، دوی به د هغه هېڅ دفاع نسي کولی. ولنخرجنهم منها اذله او موږ به دغه انسانان د دې ښاره څخه په داسې حال کې راوباسو چې دوی به ډېر ذلیله وي وهم صاغرون او دوی به ډېر کوچنیان وي، دوی به دغه عزت د لاسه ورکړي، دوی به ډېر د ذلت په حال کې د دې خپل ښار څخه موږ راوباسو. کله چې دغه وفد واپس ولاړی او ملکه بلقیس ته دا خبره ورسېده چې سلیمان علیه السلام هغه تحفې واپس کړې، هغه تحفې نه کړې قبولې، نو دې سلیمان علیه السلام ته د راتلو اراده وکړه او د خپل ځان سره یو ډېر غټ لښکر را روان کړي او سلیمان علیه السلام و طرف ته را روانه سوه. کله چې سلیمان علیه السلام خبر سو چې دا را روانه ده نو سلیمان علیه السلام خپلو وزیرانو ته وویل یا ایها الملأ ای سردارانو ایکم یأتیني بعرشها ما ته به څوک د دې هغه تخت راوړي. وایي د ملکه بلقیس ډېر غټ تخت و په ډېرو غټو محلاتو کې بند او پر هغه تخت باندې ډېر زورور پیرداران ولاړ وله چې هیڅ چا هم هغه تخت ته د ورتلو سوچ نسوی کولی او هیڅوک هم بې له اجازې و هغه تخت ته دننه نسوی ورتلی. خو کله چې سلیمان علیه السلام د خپلو وزیرانو سره یې وغوښتل چې ملکه بلقیس را روانه ده زه خپل شان او شوکت دې ته ښکاره کوم، زه هغه نعمتونه دې ته ښکاره کوم چې الله سبحانه وتعالی ما ته راکړي دي، نو د خپلو وزیرانو سره یې مشوره وکړه ایکم یأتیني بعرشها په تاسې کې به څوک ماته د دې عرش او تخت راوړي قبل ان یأتوني مسلمین در دې مخکې چې دوی موږ ته د تسلیمي په حال کې راځي د دې عرش او د دې تخت به ماته څوک راوړي. قال عفریت من الجن په پیرانانو کې یو زورور پیرانی وویل
یو زورور پیری وویل انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ای د الله پیغمبره زه به د دې تخت تا ته راوړم در دې مخکې چې ته د دې خپل مجلس څخه ولاړېږې ما به د دې تخت تا ته حاضر کړی و انی علیه لقوی امین او بې له شکه د دې پر تخت پر راوړلو باندې زه طاقت هم لرم او زه امانتدار یم د دې په تخت کې د دې په محل کې د دې په هغه عرش کې زه خیانت هم نه کوم. الله سبحانه وتعالى قصه کوي وقال الذي عنده علم من الكتاب. هغه سړی وویل چې هغه الله سبحانه وتعالى اسم اعظم ورکړی و. عفریت خو وویل چې دغه تخت زه هغه وخت راوړم ای د الله پیغمبره چې ته ولاړ سوی لا نه یې. د سلیمان علیه السلام دغه نظر نس خوش. په مجلس کې یو بل کس وویل عنده علم من الكتاب چې هغه ته الله سبحانه وتعالى د کتاب علم ورکړی و، یعنی هغه ته الله سبحانه وتعالى اسم اعظم ورکړی و. اسم اعظم د الله سبحانه وتعالى هغه نوم دی چې انسان هغه نوم واخی او بیا د هغه نامه په برکت دعا وکړي الله سبحانه وتعالى هغه د دعا فورا قبلوي. مفسرینو لیکلي دي دغه سړی چې د هغه سره علم من کتاب ورسره و، د هغه سره اسم اعظم ورسره و، هغه ته د الله سبحانه وتعالى هغه در ټولو لوی نوم ورمعلوم و. مفسرینو لیکلي دي وایي دا د سلیمان علیه السلام وزیر و او د ده نوم آصف بن برخیا و. آصف بن برخیا وویل ای د الله پیغمبره انا آتیک به قبل ان یرتد الیک ترکک. زه به د دې بلقیس تخت تا ته دومره ژر راوړم چې د سترګو په رپ کې چې ستا سترګو رپ نه یې کړی زه به دا تخت را حاضر کړم. فلما رآه کله چې سلیمان علیه السلام د دې عرش او تخت ولیدی مستقرا عنده چې د ده سره موجود دی قال هذا من فضل ربي. سلیمان علیه السلام فورا د الله شکر ادا کوي ول دا هر څه دا د الله پر ما باندې فضل او مهرباني ده لیبلوني چې هغه ما امتحان کی اشکر ام اکفر چې زه د الله شکر ادا کوم او که زه د هغه نافرماني کوم. ومن شکر څوک چې د الله شکر ادا کوي فانما یشکر لنفسه هغه شکر د خپل ځان دپاره ادا کوي. ومن کفر او څوک چې ناشکري کوي فان ربي غنی کریم بې له شکه زما پروردګار غني ذات دی هغه د چا و شکر ته ضرورت نه لري هغه کریم ذات دی هغه مهربانه ذات دی هغه عزتمن ذات. وای کله چې د دې تخت راورسېدی سلیمان علیه السلام امر وکړي نکروا لها عرشها د دې دا تخت یو څه ور بدل کړي ننظرو موږ به امتحان واخو د دې څه اتهتدي چې دې ته د خپل عرش ورمعلومیږي که نه ورمعلومیږي ام تکون من الذین لا یهتدون که دا د هغه کسانو څخه ده چې هغه و هدایت ته نه رسیږي. موږ به د دې عرش ور بدل کو موږ به د دې په تخت کې څه تبدیلي راولو د دې څه به امتحان واخو چې دې ته د خپل تخت ورمعلومیږي چې دا د دې تخت دی او که نه دی. فلما جاءت کله چې دا راورسېدل سلیمان علیه السلام پوښتنه جن وکړه اهکذا عرشک دغه تخت دا ته چې وینې دا ستا دی؟ قالت دی ورته وویل کانه هو دغه تخت زما د تخت په رقم معلومیږي. و اوتینا العلم من قبلها اد الله پیغمبره ستا د رسالت او ستا د نبوت علم در دې مخکې موږ ته را رسېدلی و وکنا مسلمین او موږ تا ته په داسې حال کې راولو چې موږ تسلیم یو. الله سبحانه وتعالى فرمای چې دا ډیره عاقله او هوښیاره ښځه وه دا چې دې ایمان نه و راوړي او دا نه وه مسلمانه سوې او دې د لمر عبادت کاوی د دې وجه دا وه وصدها دا چې دا یې راګرځولې وه ما کانت تعبد من دون الله چې دې د الله ما سوا د بل چا عبادت کوي هغه وجه دا وه انها کانت من قوم کافرین چې دا د کافر قوم په منځ کې رالوی سوې وه د هغه خلکو په خاطر باندې د هغو د ماحول په خاطر دې ځکه د الله عبادت نه و شروع کړی چې دا د هغه قوم سول د هغه کافرانو په سب کې دا رالوی سوې وه په هغو کې دا غټه سوې وه د هغو په خاطر باندې دې د الله عبادت نه و شروع کړی ورنه دا خو ډېره عاقله وه ډېره هوښیاره ښځه وه دې به وختي لا د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړی وای او د لمر عبادت به یې پرېښی وای. کله چې دا راتلل سلیمان علیه السلام خپل فوج ته امر وکړي چې تاسو یو شش محل جوړ کړئ
تاسو یو د اندارو محل جوړ کړئ. بیا د ملکه بلقیس دپاره حضرت سلیمان علیه السلام د اندارو یو بنګله جوړه کړه. د هغه بنګلې په دروازه کې حضرت سلیمان علیه السلام یو ډیر غټ حوض جوړ کړي چې پر هغه حوض باندې سربیره اندارې پرتې وې. کله چې دا راورسېدل سلیمان علیه السلام دې ته وویل قیل له ادخلي الصرحه، دې ته وویل سول چې دغه بنګلې ته ور دننه سه. فلما رأته کله چې دې هغه بنګله ولیدل او دا هغه ته ور روانه سول حسبته لجة، دې دا سوچ وکړي چې د دې بنګلې په دروازه کې جوړې اوبه دي. وکشفت عن ساقیها، دې د خپلې پایسې او د خپله لمن راپورته کړه. سلیمان علیه السلام ورته وویل ای ملکه بلقیسه انه صرح، دغه مخامخ یو بنګله ده ممرد من قواریر، د دې په دروازه کې اندارې ما اوارې کړي دي، لاندې حوض دی سربیره پر هغه باندې د اندارو پل دی. کله چې ملکه بلقیس دا ولیدل چې دا په ښکاره شانو کې خطا وتل نو دې دا اقرار وکړي. قالت ربي، دې وویل چې ای پروردګاره انی ظلمت نفسي، ما پر خپل ځان ظلم کړی و. دا چې دومره وخت زه خطا وتلی وم، ما د لمر عبادت کوئ، همدغه رقم لکه دا اوس چې څنګه زه خطا وتلم چې لاندې اوبه وې سربیره د اندارو پل و، زه خطا وتم، دغه رقم زه د لمر په عبادت کې هم خطا وتلی وم. نو فورا دې د خپل کفر څخه براءت اعلان کوي او دې وویل رب انی ظلمت نفسي، ای زما خدایه ما پر خپل ځان ظلم کړی دی. واسلمت مع سلیمان، ما ایمان راوړي او اسلام مې راوړي د سلیمان پیغمبر سره لله رب العالمین، د هغه الله دپاره چې هغه د ټولو عالمونو پروردګار دی. بیا ملکه بلقیس مسلمانه سوه. دا و د حضرت سلیمان علیه السلام او د هغه د مرغه هدهد قصه، او دا و د ملکه بلقیس قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة النمل کې په کافي تفصیل باندې بیان کړې وه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.